لومړی خو د ټولو هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره دي او زموږ چینل یې سبسکرایب کړی دی. که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ او که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک کړئ. د نور سره د شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ او د خپل نظر د وړاندې کولو لپاره یا تبصرې کولو لپاره د کمنټس په برخه کې خپل نظر یا پوښتنه زموږ سره شریکه کړئ. د انګلیسي ژبې زده کړې لپاره موږ په پښتو ژبه بېلابېل روزنیز پروګرامونه جوړ کړي دي او دې چینل ته مو پورته کړي. په امریکا کې د پرمټ ترلاسه کولو لپاره موږ بېلابېل روزنیز پروګرامونه په پښتو او دري ژبه جوړ کړي دي. تاسو کولی شئ چې د دې نه ګټه پورته کړئ. اوس راځو په کانټراست مثال چې دا کمانډ څه دنده ترسره کوي. راځو لومړی مثال کوم ډیټا سورس روز چې کاونټ کوئ نو هغه دلته سلیکټ کوئ، بیا راشئ ورته چې کانټراست. مثال تاسو دلته سیلز کې کانټراست د هغې وښایئ چې مثال څومره دی، کانټراست دا دی. که دلته بیرته دا ریموو کوم د دې نه نو بیرته به خپل عادي حالت ته راشي. که دې ته راشم زه ورته وایم چې دا سلیکټ کوم ورته ترانسفورم کانټراست مثال د دې شمېر ور راوباسي. مثال دلته د دې شمېر چې دی دومره دی. په دې شکل سره که زه مثال دلته دا سلیکټ کوم او د دې نه څه راز ریموو کوم یا ټاپ ورته وایم چې ټاپ سل راز ترېنه ریموو کړه. اوکې مثال دا ریموو شو. زه که ورته اوس راشم ورته وایم چې کانټراست نو دا به ماته هماغه اندازه چې په دې کې موجوده ده هغه به ماته وښایي. مثال دومره په دې اندازه دومره. مثال دا اندازه شو چې دا د کانټراست فنکشن چې څنګه مثال د کانټرا کمانډ کار کوي د دې لیست نه څنګه د کانټرا کمانډ کار کوي. مثال موږ کولی شو چې دا د بېلابېلو مقصدونو لپاره وکارول. ځکه کله چې موږ یو ډیټا سیټ دلته راولو باید لومړی موږ په دې باندې پوه شو چې څومره ریکارډز یا راز په دې ډیټا سیټ کې موجود دي. نو د دې معلومولو لپاره موږ کانټراست په کار وړو.